د ازادۍ جبهې تازه اختریز جنگي پیغامونه او هغوی ته د ملا یعقوب سختې خبرې. ملا یعقوب د ازادۍ جبهې په وړاندې سخت دریځ خپل کړ. د ازادۍ جبهې څه ویلي په غبرګون کې ملا یعقوب مجاهد ورته کوم سخت پیغام ورکړ. بشپړ حال راسره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ازادۍ جبهه وایي کورني، سیمهیز او نړیوال لابیګران د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم جنگي ډلې د جمعې په ورځ د غویي په لومړۍ نیټه د کوچني اختر په مناسبت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د افغانستان سیاسي حل لاره د ملګرو ملتونو سازمان تر څارنې لاندې د ټولو وسلوالو ډلو خلا صلاح کول او یوې بې پلوي او بوري ادارې ته د واک سپارل او دغه راز په عمودي او افقي ډول د واک ویشل دي. په خبرپاڼه کې راغلی دي چې د ازادۍ جبهه د وسلوالې مبارزې ترڅنګ له هر ډول سیاسي مدني مبارزې په تیره د افغانستان د نجونو او ښځو له مبارزو په ټوله معنا او پرته له قید او شرط نه ملاتړ کوي. یا د جبهې د افغانستان اسلامي امارت په دې تورن کړی چې ګواکې ټول ګډونه حل لارې ته ټولې لارې تړلي او پر افغانستان د واکمنۍ راهیسې تر دا مهاله د یووالي او سوله ییز حل لارې لپاره ټول فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د ازادۍ جبهې په ټولو برخو کې یو ځل بیا د اسلامي امارت ضد ځواکونو پر جدي یووالي ټینګار کړی او د طالبانو پر وړاندې یې وسلواله مبارزه غوره لاره بللې ده. د دې خبرپاڼې په بله برخه کې راغلی دي چې د اکمل امیري او ملګرو مړینه یې د دې لامل سوه چې د طالبانو پر وړاندې د هغوی د مبارزې عزم لا پیاوړی کړي. د دغې جبهې په غبرګون کې د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د افغانستان د اسلامي او شرعي نظام په وړاندې ودرېږي. موږ د اختر په شپو او ورځو کې خپل امنیتي تدابیر نور هم سخت کړي دي ترڅو افغان ولس اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر کړي. همدارنګه مجاهد ویلي چې افغانستان د هیڅ ګاونډي او هیڅ سیمهیز هیواد په وړاندې ګواښ نه دی بلکې د ټولو ګاونډي هیوادونو د امنیت تامینونکی دی. ملا یعقوب د ازادۍ جبهې په شمول ټولو جنگي ډلو ته خبر ورکړ چې د سر په بیه به د دوی مقابله کوي او دوی به له منځه وړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.